دوی پوښتنې دا دي چې د تاسو د کار په دوره کې د دغې ډلې زیاتره وخت زه لنډغر هم ورته ویایم څه رقم مزاحمتونه به یې ستاسو د کار په وخت کې کول، ستاسو د کار کوم پرمختګ چې تاسو سره درلود چې باید وکړئ چې دوی به لکه مخه به یې نیوله، څه رقم ستونزو سره تاسو مخامخ شوي یاست؟ ډېر زه چې د کورنۍ چارو وزارت کې ځکه وزارت داخله ډېر د دودونه هم ډېر دغه مهم ځایونه کې ولس سره سروکار ډېر دی. که فکر وکړئ د حوزات دي، امنیتي جنایان دي، سرحدونه دي، ګمرکات دي، همداسې دغه هم پکې دي، دا څه ورته وایي پاسپورټ ریاست دی، دا نور موضوعات پکې دي. نو ډېرې لوی پراخه ادارات لري په دې کې او دا ټول چورې چپاول وایي. داسې کس ته و چې په دې شارنو کې 10 کاله منظم عامر داوزي اوس سړی په رشته که زه راشه جنرال شه دغه شه نه دا شارنو عامر داوزي دا کوم ټولۍ قمندان د ټولۍ د شارنو نه نور هېڅ شی نه غواړم. همدا دی پکار ځکه ټول رستورانتونه او د کتانه بیا اخیستو هغه به کول پیسې به اخیستلې. همداسې نور ګمرکات کې دي نور کې دا مسلم یار رئیس د سنا هو د مقابل کې خبره پر عزت کړي یو راري دی په دې ګمرک په دې ټینګول دا کې یعنی چې د څه امکانات پیسې چې دی امر په نه براول چې لري کړ اول زور فشار به چې ونه شي ګول چې مزه تسلیمېدل نه زورته لالا دا نه راځي یتیم دی خپل دا یتیم نه دی یتیم کارونه کړی دي د څه کار نه یتیم دی ولس ټول د سرمایه چې راځي همداسې چورکیږي همداسې د تعدید نه چورکیږي همداسې نور به راځي د داینو مینو والا خلک نه دي د کوم کاتنه هرات کې نه شکل د اسماعیل خان د نفر دغه څنګه د رئیس د شورا چې بریټ کاروانو کامران چې کامران زي مشرقي دي همداسې شمال دي همداسې د مانلای گذر ورور پکې ناس کمانډان ټولای شرابونه کانټینر جهاد کړی یو کانټینر شراب د ترکمنستان کې پاکستان ټول باندې کابل تقسیمېدل وای د دې تر استاد تا یو کانټینر راوړ یو کانټینر دغه راوړ امان الله گذر راوړ پښتون ته قسم ورکړ کان شراب د کابل د کوم ځای راتل پرې څه نه کېږي بنای سره د دکانونو د شارنو ټول سپلای مجاهد ته کوله مجاهد سره چې دیش کاله جهاد کړ شراب استعمال کول د ازبکستان او ترکمنستان او کوم دي د سپلای کېدل او دا ټول شکل د مجاهدینو کول د اولادو فساد او فحشا چې په غرب کې هغه په نوې امبر راځي نو د خپل دا نو اوازات کې په دې تعینات تغیرات کې وزیر چک چاودو زورونه را باندې او فشار نه راځي راول په دې کې یعنی ولست کې شي په دې باندې راول یو نفر غټ سړی اکثر په موبایل ناويست موبایل کې خپل دی ټیک جنۍ چې ولا دا مې خورزه ډیر باندې ګرانه ادا په دا چې یعنی جنۍ ته مخ تک مال الله راستنه لطفا بس یا ناموس وجدان مسلمان وبس دا خبره لطفا دا کسان چې هو تل بل چاته دی ویل دا سره کم کسته چې دا کې نه کوي پیسې نه کوي زاري نه کوي علي کان دا راوړي مالي استغفر الله سره کم بیا یا کوي او کس فول جهاد کړي مجاهد د دومره ګیره په پارلمان کې ناشته دا کس دغه کسان په خپل سترګو ولیدل او بیا راودري په نظام پسې ویل دا نظام موږ نه منو دا څه موږ چوکۍ اړې چې موږ چپکو یعنی د قوم خبره د ټول اقوام په دې کې یعنی پښتانه تاجکان دارګان ازبکان موضوع په قومي ده د مجاهد کسان چې په پېښور کې مدرسو کې پاکستان ته تللي دي د جهاد شامل د غرب پړل د عوام د امریکایانو په ریګن په وخت کې پیسې ورکولې چکه او د دې په تراتل تبعی کوله ټول هم دا یعنی ما ته وایي چې کوم شی په وطن کې مجاهد جوړ کړی دی کوم سره کې جوړ کړی دی کوم ورګان جوړ کړی دی ودی وایي غریب اولاد په داشل تعلق وجل کېدو بل منزل د دې جګیدلې د مشرقي د دې ځان نه بدوان ځان کان دا ته بمنوال او کله طالب اولادونه به بمبار به شو وجل شو افغان به وجل شو د بل منزل به د قومندان صاحب جوړ شو د وکیل صاحب بل منزل به جګیدلې نو دا بیا عدالتي به د حقیقت به بدوي شي موږ د وطن تل درست د طالب ته په دې کې پروت لکه چې ماشوم چې کوي نشه تی وزغلې کا حقیقت به دوی شي دی ولسته چې به دې غلطه به دې رهبر بازی به دې قومندان بازی ته چې څو غوي هغه خدای په نور شرمې وي مننه پاکستانیان دغه لا باید په یو ګروپ واچي تاسو باور کوئ په افغانستان کې زه دا طالب طرفداري نه کوم طالبان سره جنگیدل ما د څه کوم دغه ته نه مجبوریت نه چاپی سي ته کوم دی 50 سي ته کدی جګړه کولای تجارت کول 50 سي خپل پاکستان ته دی خپل ځان خبر دغه ذبی الله مجاهد نه پښتون قسم د خبر نه بس درز کابل کې په ولایت کې انفجار وشو بګنا کسان په شهیدان شو دا به خاطر یو بل ډپارټمنټ جوړ کړی وای سا یا ته چې راولې د انفجار به وکړو دا خو څه د سایبر سکیورټي په نوم چې چا ډبل چک کړی چې ولا د رښتیا ذبی الله مجاهد کړی لیکن دی بس دا به شي میډیا به چې موږ ذبی الله مجاهد خبر اول وخت چې دا طالبانو ته راغی زه به هم طالبانو ډیر بدم کړی دي جنگلی کې سره زما طرفداري وته نه کوم ولې پاکستانیانو دا شروع کړی دا یعنی 50 جګړه هي مخته مایده ټیلا کوله یعنی روسه د خپل مې د زړه روسه خبر شوی ما دي کسان ته و چې تاسو د سره شروع کړئ نه دغه وکړي یو ډپارټمنټ د میډیا غش شروع شو دغه څه ورته وي د میډیا ډپارټمنټ چې تاسو جوړ شئ د جبهې او شي چې تاسو لرئ د موږ ته انفجارات او جنگونه ته موږ خپل کوو تاسو فقط پلاپی اخلي اوس مستقیم پاکستان نشي چې ما به عمله کړې باید په یو ګروپ باندې واچي ملامت کیږي یعنی داسې ګیمونه موږ سره ډیر کړی پاکستان او د لوبه ته باید متوجه شي یعنی دښمن د لوبه ته باید متوجه شي تاسو باور کوئ ګوره هندستان سره چې د جنگ شروع شو صادقان دغه چې موږ غواړو دغه وکړو
موږ غواړو د افغانستان او د چین او د ترمنځ د سولې او د فلاني کې خبرې موږ غواړو وکړو. دې اصلا هدف دا چې افغانستان مصروف کړي، ځکه د هغه دوه طرفونه تشویش دا چې موږ ساندویچ جوړ نشي کنه، د خو هندستان شروع کړي، د افغانستان شروع کړي، د دې نه یریدل، د وخت چې افغان مصروف کړي په دا چې ماته شروع ونی چې خبر پختونخوا راونه نيسي د ترانه دغه ونیسي وزیرستان او د بلوچستان دره نه څوګنی وي. د خو ډیر وختار او مکار خلک دي، دا د څه کې مختوري نو دې شان ته باید متوجي اوسئ چې افغانستان تمامیت عریضی ته باید متوجي اوسئ. بل کار خو نو ډوډۍ خرڅه کا، تیل خرڅ کا، سرباز ماشه وخوره، ټول خیانت کوه، اولاد د غریب اولاد دی وژل کیږي په هغه کې بلند منزله جګېدلې. تاسو باور کوئ د خیانت وفاق نه به نه تیریږي، اوس هر څه تللی دي دې قرغې کې د ملا عزت په دې قرغې کې ساز چالان ورور غل بوتلونه ډنګېدل، الکانو جنکیانو په رقص کې 10 کیلومتر اخواته ارغندې د اخواته د میدان وردګ دی بمبار روان دی، ورونه تباه کیږي، میندې افغانان دواړو طرف نه تباه کیږي، پاس نه بمبار نه کیږي، مړي دي او دې خواته ور دمبوره چالان. حقیقت نه ولې کیږي همدا مجاهدینو کنه خو ملایدت څوک د تاسو سیاق قومندانو قرغې ټول دغه منطقي تقسیم کړي. نو په دې کې د حقایق د دې وطن حقایق دا شي دغه نور نو ریبه شو په 2021 نه مخکې دا صفت خبره واسه که زما د موضوعات مې یادوري کړی په ټویټ کې بیا هم سره نه جوړېدل، په تذکیر الکترونیکی کې د دې جنجالو، په بستونه کې د دې جنجالو، چوکۍ په سر باندې د دې جنجالو، همدې خپل ظاهر قدیر یو رخ چې غوالي شي دغه دی چې 200 میلیونه ډالر لرمه کوم ځای ته پات شي دي دا وایي چې ته کم تجارت درلوده چې 200 میلیونه ډالر ته پات شي په دې جرم باندې نه سینه همداسې دا نور کسان یو. تاسو باور کوئ دغه نجیبه فیض فعلا پاکستانی د پاکستان کې داسې موږ چا خبره هغه احمق وختونه نجیبه فیض خپله همدا ظاهر قدیر راوستې و کابل کې، کله به دې سره اوسېدله، کله بیا لاړله په تلویزیونونو کې هغه د انګلیس ملا کسه ده که نه انګریز راغلی په پل خشتي کې څو کاله تبلیغ وکړو خلکو پسې منځ کې بیا لاړو هغه انګریز راووتو، دا ما فکس انګریز ملا وه راغله دا هنرمند سره دې سره ګل زمان راوله برنامه صبح ته دا بل راوله دا هنرمندان راوغواړه سیاسیون راوغواړه ټول به راټول کړل دی به خلاص ته د استخباراتي پوښښ شو د استخباراتي پوښښ نه ایسای قلار خپل ټیمونه په دې باندې کول، تور لستونی کې شاملول، ویډیوګانې به ثبتولې، لوڅ عکسونه به اخیستل، بعد دغه نه به خپل کارونه به باندې کول او دغه ظاهر قدیر راوستل ډایرکټ به د پېښور نه راوستل. یو بل ورور جمال نومیږي راوغواړه بده خبره بنی ادم دی خو کاندي باغی پښتو کوي بخای نایزه اقبال بخای ویلي عاجل همدغه ماښام راوختله پېښور نه ډایرکټ لنکروزر کې راوستل چې البات ته ویل راغواړي د داسې رقم کسان. نو ما ځکه ویل دی خدای دې نه بدتر کړي دا ټول د وطن داسې خرڅ کړی دی عامې تجهیزات ټول ته خرڅ کړل، بیا ناټو راغله په انسانان یې خرڅ کړل په خلکو باندې باګرام او په کندهار او په هلمند کې، بیا یې هغې نه ورپسې تجهیزات ټول خرڅ کړل. پاکستان خو خوشحاله و چې امریکا به وځي، بیا به د افغانانو پیسېګانې ټول به راځي پاکستان ته به تسلیمیږي، دا نظام به چپه کیږي، دا تجهیزات او تیارې به ټول موږ ته راځي. خبر نه و چې اوس د طالبانو رسم گذشت دا نظامونه چې ګوري دا سر ټاکي چې څه بد مې وکړو خدایا خو په غم اخته شوم. ما خو غوښتل چې بیا د 1991 باندې به کابل تباه کیږي او بیا به تقسیم بندي به اوس بل شی ورته نه دی پاتې. اوس یې بیرته دا برنامه شروع کړې ده چې من افغان نیستم و خراسان دی فلانې دا ګیم شروع کړی چې بیا داسې یو تقسیمات راوړي. فکس همغه دوره د داود خان یې شروع کړې چې تاریخ مطالعه کوي تفرقه نفاق دا واچوه چې څه رقم د خلک